د بل چا لور هغې ته غلط میسج کول، هغې سره رابطه ساتل، هغې سره تعلقات ساتل، دا داسې وګڼه لکه زما د خور سره چې چا رابطه ساتلي وې، زما د لور سره چا رابطه ساتلي وې. خپله ته ما احساس وکړه چې په خپل خور باندې په خپل لور باندې ته څومره خفه کېږي، څومره تاله غیرت ترځي په دې باندې، څومره په دې باندې ته غوسه کېږي. نو ولې دا بل مسلمان دا مسلمان نه دی؟ دغه د خور مسلمانه نه ده، دغه د لور مسلمانه نه ده. دا الله ستاسو الله نه دی، دغه رب ستاسو رب نه دی. که دا د الله د ربوبیت ته انکار کوئ خو بېله خبره ده، او که د الله د ربوبیت ته انکار نه کوئ، د الله د مالکیت ته انکار نه کوئ، نو ستاسو دقه الله ویلي چې ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ، زنا ته مه نږدې کېږئ، زنا ته مه نږدې کېږئ. لیکن افسوس زما افسوس دی چې زما الله بار بار قرآن کې وایي، شپه او ورځ دا آیتونه تلاوت کېږي ولا تقربوا الزنا. ای مسلمانانو زنا ته مه نږدې کېږئ. لیکن نن زما نوجوان نسل دې ته تیار نه دی چې هغه د خپل الله دا حکم ومني چې ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ، انه کان فاحشة وساء سبیلا. دا خو بېحیي ده او غلطه لار ده، الله ورته غلطه ویلې ده. درخواست مې دغه دی بیا مخیري ټول ځوانان ټول نوجوانان نن عزم دا وکئ، پردۍ خور ته پردۍ لور ته به ټلیفون نه کوم، پردۍ خور او پردۍ لور ته به زه غلط میسج نه کوم، سرې به د میسج ورته به نه کوم. زه خپله خور لرم، زه خپله لور لرم، زما خور شته دی، زما لور شته دی. د بل چا لور هغې ته غلط میسج کول، هغې سره رابطه ساتل، هغې سره تعلقات ساتل، دا داسې وګڼه لکه زما د خور سره چې چا رابطه ساتلي وې، زما د لور سره چا رابطه ساتلي وې. خپله ته ما احساس وکړه چې په خپل خور باندې په خپل لور باندې ته څومره خفه کېږي، څومره تاله غیرت ترځي په دې باندې، څومره په دې باندې ته غوسه کېږي. نو ولې دا بل مسلمان دا مسلمان نه دی؟ دغه د خور مسلمانه نه ده، دغه د لور مسلمانه نه ده. لږ د هوش نه به کار اخلو.